که چېرته تاله په معمولي خبره ډېره زیاته غوسه درځي یا د حالاتو د معمولي بدلېدو په وجه ته ډېر زر هار منې، نه ستا مثال د اصلي هیرې نه بلکې د شیشې نه جوړ د هغه هیرې دی چې هغه خو وي په شکل د اصلي هیرې خو اصل کې وي نقلي. په یوه زمانه کې یو بادشاه د شیشې نه په کاریګرو باندې داسې هیرې جوړې کړې وې چې د هغې پهچان به ډېرو ماهرینو هم نشو کولی، بلکې صرف هغې کاریګرو ته پته وه چې دا اصلي هیره ده او دا د شیشې نه جوړه نقلي هیره ده. بادشاه دغه د شیشې نه جوړې نقلي هیرې د اصلي هیرو سره کېښودې او په ټول ملک کې اعلان وکړو چې داسې څوک شته چې دا چیلنج قبول کړي چې دا اصلي هیرې د نقلي هیرو نه جدا کړي. که چا داسې کار وکړو نو هغو ته به ډېر زیات انعامات میلاویږي او که څوک په دې کې ناکامه شو نه سزا به مرګ وي. د بادشاه دا اعلان په ملک کې ډېر زیات زر خور شو او د ملک د مختلفو حصو نه به د هیرو ماهرین راتلو چې دا انعامات خو به موږ ضرور حاصل کړو، خو هیڅ څوک هم په دې کې کامیابه نه شو او په آخره کې به د هغوی لاشونه د بادشاه د محل نه وتو. دا خبر یو کلي ته ورسېد چې په هغه کلي کې یو ړوند انسان و او هغه وویل چې ما د بادشاه محل ته بوځئ، زه به دا اصلي هیرې د نقلي هیرو نه جدا کوم او دغه انعامات به ضرور حاصلوم. خلکو ورته وویل چې ډېرو ماهرینو دغه کار ونه کو او په دې کې ناکامه شو، نو ته به څنګه دغه کار وکړې؟ بادشاه د ډېرو ماهرینو نه سرونه ووال، ته مهرباني وکړه د دې کار نه خلاص شه ورنه ستا به هم سر ووهي. خو هغه ډېر زیات وکړو او خلکو د بادشاه محل ته بوتو. چې بادشاه ته دا خبر ورسېده چې داسې یو ړوند انسان دی او هغه دا چیلنج قبول کړلی چې زه به دا اصلي هیرې د نقلي هیرو نه جدا کوم. بادشاه چې دا خبر واورېد حیران شو او ورته یې وویل چې وروره دا کار مه کوه، ما د ډېرو کسانو نه سرونه وهل دي او داسې نه چې ستا نه هم سر کټ کړی شي. خو هغه وویل چې نه زه به دا کار ضرور کوم. بادشاه ورله هغه لوښی ورکړو په کمې کې چې اصلي هیرې او نقلي هیرې میکس پرتې وې. هغې کس بهر ته وویستې او نور ته یې کېښودې او نیمه ګنټه پس یې هغه اصلي هیرې د نقلي هیرو نه جدا کړې او بادشاه له یې ورکړې. بادشاه ته یې وویل چې بادشاه سلامت دا اصلي هیرې دي او دا نقلي هیرې دي. بادشاه هغه هیرې ماهرینو ته وښویې کومو چې دا هیرې جوړې کړې وې. هغه ورته وویل چې او بادشاه دا چې کومې دي دا اصلي هیرې دي او دا نقلي هیرې دي. دې ړوند انسان دا هیرې صحیح جدا جدا کړې. بادشاه د هغې سړي نه تپوس وکړو چې هغه کار چې هغه ډېرو ماهرینو او روغو کسانو نه کړی تا څنګه وکړو حالانکې ستا نظر هم نشتی. هغې ړوند سړي ورته وویل چې بادشاه سلامت دا خو ډېر اسان کار و، په دې کې خو هېڅ مشکله نه وه. بادشاه ته تپوس وکړو چې ته ما ته هغه طریقه وښایه چې دا تا په کومه طریقه جدا کړې حالانکې ستا نظر هم نشتی. هغې ړوند سړي ورته وویل چې بادشاه سلامت ما دا میکس هیرې په یو لوښي کې وویستې او د نور ګرمۍ ته مې کېښودې او نیمه ګنټه پس مې تماشه وکړه چې کومې ډېرې زیاتې ګرمې شوې وې نه هغه ما جدا کړې، هغه اصلي هیرې نه بلکې هغه د شیشې نه جوړې نقلي هیرې وې. هغو د نور ګرمي برداشت نه کړی شوه او کومې چې یخې وې او د نور ګرمي برداشت کړ وه نه هغه اصلي هیرې وې، هغه ما جدا کړې او دا دې ستا مخې ته پرتې دي. دوستانو هم دغه مثال زموږ د انسانانو دی. کم انسان چې په معمولي خبره باندې ډېر زر غوسه کیږي او حالاتو ته سر ښکته کوي نه هغه انسان اصلي هیره نه بلکې هغه د شیشې نه جوړه نقلي هیره ده. او کم انسان چې په ډېرو غټو غټو خبرو باندې هم نه غوسه کیږي او ډېرې غټې غټې خبرې برداشت کوي او د حالاتو ته سر نه ښکته کوي نه هغه انسان اصلي هیره ده. دغه شان موږ ټولو ته پکار دی چې موږ په ځان کې برداشت راولو او په ډېره معمولي خبره باندې نه غوسه کیږو او د خبرو برداشت په ځان کې راولو او حالاتو ته هم سر نه ښکته کوو. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ضرور خوښه شوي او د دې نه به یو ضرور څه نه څه سبق اخیستی وي. که ویډیو خوښه شوي نه ضروري د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. شکریه.